ها دا ډېر عجیبه سوال دی. وایي چې یو کس خپله ښځه طلاقه کړه، ډېر بد اخلاقه کس و، د هغه د ښځې ګزاره نه کېده او دا ښځه یې طلاقه کړه او 3 پیرې طلاقه شوه. نو 3 پیرې چې طلاقه شي بیا خو واپس کېدی نه شي، الا دا چې په خپله مرضۍ او د مشرانو په مرضۍ بل چاته واده شي او هغه هم په خپله مرضۍ واده کړي او بیا د دوی منځ کې سرالي او هغه پرېښوده، ده بیا د زوړ خاوند ته راواپس کېدی شي. نو دا زنانه چې خاوند کله طلاقه کړه نو د پلار مجبوره کوله چې ته بیا دې خاوند ته واپس شه، لکه چې پښتو ده. موږ دې ټکي هم تباه کړو. اوس یو جنۍ ژوند نه تېرېږي او خاوند بد اخلاقه دی او 3 پیرې طلاقه کړه، پلار بیا هم وایي نه ته ورته څه شه واپس کېدی خو نه شي. خو زموږ په ملکونو کې یو بله طریقه ده د واپس کېدو څه حلاله. دا خباست او دوستوب بوته زه وایم ډېر د احترام سره دا دوستوب دی. هغه داسې چې دا سړی به راولېږي خپله ښځه به بوځي بل چا له چې ته دې سره شپه 2 تېرې کړه او زه به راته انتظار کوم او بیا یې راوله. بعض لګي ښه باقاعده نو ښځه خو حلاله شوه که نه، کار خو وشو که نه، او چې له بیا پې دیني لباس پروت وي هغه دا خباستونه بیانوي. ښه پلار دا جنۍ مجبوره کړه چې ته به دې خاوند ته واپس کېږي، واپس کېدو لار چې هغه حلاله ده. دوی بیا په پهلوانو کې یو هلک وکتو چې ده ته به ته ده خو هله به ورشي څه وخت به ورسره تېر کړي بیا به ته ده ته راواپس شو. صحیح شو. ښځه غریبه یې بوتله د دغه بل هلک ته یې واده کړه او دوی یو بل سره اتفاق هم وکړو، دا به یې ته پرېږدي او بیا به یې داسې او بیا به یې داسې پوره اتفاق وشو. خو دا چې کله وي د دویم کور ته ورغی عجیبه قصه ده. هغه هلک ډېر ښه هلک و، ډېر قدرمند سړی و. نو دا زنانه د هغه نه متاثره شوه ځکه چې دې خوا زوړ چې کوم لیدلی د هغه هسه و دا خو بد اخلاقه بدتمیزه و. دا ډېر دروند سړی دی، اخلاقي دی او هغه هم خوشحاله دا هم خوشحاله دی. اوس دوی غواړي چې د یو بل سره ژوند تېر کړي، واپس کېدنه غواړي او هغه ورته به انتظار دی. دلته پلار هم ټلیفون کوي، ابوخانې صاحب چې دی هغه هم په انتظار ناست دی او دوی ځان غلی کړی. دا همه مسله ده. نو اوس څه چل وکړو؟ داسې پاتې شو که نه طلاق والو بیا نکاح وکړو؟ څه چل وکړو؟ دا بیا که زما خبره به رایاده شي تاسو ته څه دې چې کومه خبره ذهن ته راځي؟ علم. بارک الله فیک. علم الله رب العزت دې موږ ته نصیب کړي. الجواب اول دا مسله یاده کړئ، نکاح د حلالي باطله ده. نکاح د حلالي باطله ده. ولې؟ ځکه چې دا اجباري ده. دا څه ده؟ اجباري ده. لکه دا زنانه چې بوځي بل کس له والعیاذ بالله، ګوره انسان ویلو کې چې بد محسوسوي او خلک یې کوي. وایي مولوي صاحب راته ویلي دي، مفتي صاحب ویلي دي. ده چې دا زنانه بوتله او بل کس ته حواله کړه، دا زنانه پرې راضي نه وه. یو دا خبره شو. او د دې زنانه مشران هغوی نه چا تپوس کړی نه. درېیمه دغه چا چې په نکاح واغسته یا څه وخت دپاره د هغه په زړه کې دا دي چې بیا به یې واپس کومه داسې نکاح کېږي؟ نو خو دا نکاح خو نه کېږي، دا خو د هر طرف نه فاسد ده. رسول الله وسلم حدیث کې امام ابو داود، امام ابن ماجه راوړی، امام ترمذي راوړی، د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې ښځه حلالۍ بل لره او په هغه چا باندې چې د چا دپاره چې حلاله کېږي، په دواړو لعنت دی.
او رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دي ملګرو ته الا اخبرکم بالتیس المستعار، د کرایي پیسه راته وښیه، د کرایي پیسه، د کرایي چیلې. هغوی یا رسول الله وښیه راته که هو المحلل، هغه دغه دی ده بل چې ښځه حلالوي. بلکل صحیح وصف رسول صلی الله علیه وسلم د بیان کړی د کرایي پیسه، د څه وخته پورې اخیستې شوې چیلې، بلکل صحیح وصف دی. رسول صلی الله علیه وسلم د تیس المستعار ویلی. او سبحان الله د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو خبره ته ذکر کړه. د هغه خواله یو کس راغی وی ما د دې ښځې سره واده کړی دی په دې نیت چې حلال یې کم د هغه زوړ دپاره. هغه وی دا نکاح نه کېږي. او بیا ورته وی د رسول وسلم په زمانه کې به موږ دې ته زنا وي. او وی دا دواړه چې یو بل سره ژوند تېروي دا زناکار دي. و ان مکث 20 سنه که دوی یو ځای 20 کاله تېر کړي دوی 20 کاله زنا کړې ده. نو دې نو خاول دا مسله راووته چې دا نکاح دا نه ده صحیح. دویمه مسله دا راووته دې ښځې له نه دي روا چې دې سړي سره ژوند تېر کړي، نه به ورته ګوري نه به ورته هغه ګوري، دوی پردي دي، هغه بلکل اجنبی دی دې دپاره. درېیمه خبره دا ده چې دوی به په دې ټیم د یو بل نه جدا کېږي. اوس که چېرته د دوی میلاب شوی یو بل سره میلاو شوي او د دوی خو نیت دا په مسله نه و پوه چې دا خو نکاح زموږ شوی د جهالت ته لازم، نو لازم اوس دوی به جدا کېږي یا د طلاق په صورت کې یا د خلع په صورت کې. ولې طلاق او خلع؟ نکاح هغو په نیت کې خو هغوی نکاح کړې ده که نه، نو ځکه موږ وایو چې یا به دا سړی رالېږي دا ښځه به طلاقه کړي او یا به دا ښځه دې څه والي خلع به والي. اخرنۍ خبره دې مسله کې هغه دا ده که دوی وایي چې موږ دا نکاح صحیح کول غواړو، موږ د یو بل سره ژوند تېرو، موږ یو بل سره خوشحاله یو، نو موږ اولنۍ مسله دغه ذکر کړه چې فی الحال به دوی څه شي دوی به جدا کېږي، یا د طلاق په طریقه یا د خلع په طریقه دوی به جدا شي. د هغې نه بعد چې کله بیا دوی وروسته نکاح تړو نو په صحیح شرعي طریقې سره په دې به هلک راځي، په دې به جنۍ راځي، په دې به د جنۍ مشران راځي، په دې کې به نیت دا نه چې بل چاله حلالوي، په دې کې به ګواهاني هر څه به وشي، بس بیا دې نه بعد دا حلال شو، د نکاح حلال دی. اوس که چېرته دا پکې زه ځان نه ته مسله ذکر کړم، اوس دلته هغه پلار یې څه رغبت لري چې دا دې زوړ ته واپس شي. ولې؟ پښتو ده یا هغه زمونږ ورواره دی که دې داسې ووایي زمونږ خپل دی یا کلیوال دی. نو که چېرته دی انکار کوي دا پلار وایي چې زه دا خپله لور دې پلاني له نه ورکوم او جنۍ پرې راضي ده، دا مسله ما نورو ځایونو کې ذکر کړې، نو بیا ولایت چې دی که نه مشرتیا د پلار نه بیا بل ته واوړي. دا مسله ما ذکر کړې ته اوس ته به یادې. لکه اوس ګوره یو پلار دی او د هغه خواله رشتې رالي د لور او ښه دینداره سړی او ښه قدرمن او ښه هر څه برابر دی او جنۍ پرې راضي ده او ټول پرې راضي ده، خو سړي جهالت راټینګ کړی زه یې دله نه ورکوم. نو الحمدلله شریعت کې د هرې مسلې حل دی، د دې هم حل شته. حل دا دی چې کله دی دا ظلم کوي موږ دې ظلم ته نشو پرېښودی، دا خو د جنۍ سره ظلم دی، چې ډېر پښتانه دا کار کوي. ګوره دا د جنۍ سره ظلم دی، مشرتیا د ده نه واوړېده ده ته نږدې ته او ترتیب د اولیاو موږ ذکر کړی پلار دی، پلار پسې بیا زوی دی کوي، لکه ښځه طلاقه شوې ده او زوی شتي بالغ زوی دی، که دغه نه وي نو بیا نیکه بیا مشر شو، په نیکه پسې بیا رور دی، رور پسې تره دی، په تره پسې د تره زوی دی او داسې په دې ترتیب باندې دا مشرتیا اوړي بل ته. خو ظلم دی، یو سړي خپله رانیولی دی زه نه کوم رشته، پرېږده دا جنۍ ژوند دې تباه و برباد شي، دا دې کور کې ناست دی زه نه کوم،
خلکو ته مینتونه کوي پلان یې دا خو ډېره ښه رشته ده هغو کې خو څه عیب نشته ته صرف خپله کوه اوس که مناسب عیب کوي بیا خو خبره صحیح ده نو موږ به وایو چې صبر مشرتیا بل ته واوړي نو نیکې ویورې کوي صحیح شو دا مسله به ګوره ډېرو ته نه وه معلوم دا ما ذکر کړی دی یو پیر دوه درسونو کې نیکه ویورې کوي یا رورې ووي پلار یې جهالت رانیولی دی ظلم کوي زیاتی کوي مشرتیا رورو ته واوړي د نیکه نشتي زوی یې نشتي نو رورې ویورې کوي نو بیا یې ورکولی شي